دا غینه بل سوال لې وی چې حدیث کې دا ثابت دی چې الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزیږي د شپې په دې اخرنۍ 3 مېسه کې او د دین خو به د ثابتېږي چې الله سبحانه وتعالی همیشه د دنیا په دې اسمان کې ولې ځکه چې په یو ملک شپه ختم شي په بل ملک شپه راشي چې بل کې ختم شي بل کې راشي بل کې ختم شي بل کې راشي نو د دې اشکال او د دې خبرې وضاحت وکړه الجواب بالله التوفیق غدای چې په دې کې زمنګ ذره برابر شک نشته ذره برابر الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان تر کوزيږي د شپې په اخرنۍ حصہ کې څنګه چې د الله د شان سره خای دا ټکی ورډیر اهم دی څنګه چې د الله د شان سره خای یعنی مطلب چې مخلوقات په شان کوزيږي دا غنه دي منګه کیفیت نشو بیانوله او نه تصور کولای شو او نه غد مخلوقات په شان الله د یو زین بل زی تعالی ولیاذ بالله یا الله چې دنیا اسمان تراغه د بازوي وی الله چې دنیا اسمان تراغه او یو وابیانو تاسو چې دنیا اسمان تراغه وابیان نو وي د وابیانو امام وی محمد صلی الله علیه وسلم وی د تاسو وی د حدیث وی د حدیث کې متواتر حدیثونه بده باندې دنیا اسمان ته جراغه نو بیا خل نور اسمانونه په الله لپاره شو بعضوی عرش ته خالی پاتې شو بعضوی نشپخو په یوځي دا سوالونه د هغه انسان زړه ته راځي چې هغه خالق او مخلوق یو شان ګڼي دا سوالونه هغه سړي په زړه کې راځي هغه ته د اشکال راځي نور الله سبحانه وتعالى صفات دا منګه منو حقيقي معنی باندې ثابتو بغیر د کیفیت نه کیفیت الله ته معلوم دی بغیر د تمثيل نه مثال نه پیش کو بغیر د تشبیه نور کو مخلوق سره اوس دا غوګونه د حتیم شتي او غوګونه د میګي شتي کنه دوه یو شان دي مخلوق او مخلوق کې دوه فرق نه په خالق او مخلوق کې وسمه فرق خدای سوالونه هغه انسان کوي چې الله او مخلوق یو شان غني بیمار زړه خنئی هغه د تپوسونه کوي دا خبره ساتي الله په قران کې ولا يحيطون به علما دا انسانان دا مخلوق الله بخپل علم کې نشي راګیرولې زمونږ څه علم دی چې الله وبګرا ګیرو الله خپل ځان خپي جني او مونږه دومره پیژنو څومره چې مونږ ته ویلې ده بس مونږه دومره پیژنو څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته په صحیح حدیثونو کې ویلې خبره ختمه شو تغیر اخو به دا خبرې کول چې دا څنګه او دا څنګه نو موږ دا وایو زمونږ د عقیده ده چې الله د دنیا اسمان ته راکوزیږي او په دغه وخت کې الله په عرش ومي او الله چې راکوشي یو پیر نو د هر ملک او د هر علاقې شپې اخرنۍ حصې ته رارسي الله چې یو پیر راکوشي کنه نو هر ځکه چې اخرنۍ شپه ده الله د دنیا اسمان ته راشي څنګه چې الله د شان سره خای او په دې باندې دلایل دي چې دلایل چې څوک په الله باندې مهینی او صحیح متبع د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغزل به مطمئن کی حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله بدل خلق سره مخلوقات سره چې حساب کتاب کوي په لږ وخت کې به ختم کړي ارسه الله به ډیرو انسانانو سره ګوره په یو ځای حساب کتاب کوي خو دې یو ته به دې ښکاري د چا سره چې حساب کوي چې حساب کتاب صرف د چا سره روان دی زما سره روان دی دومره قادر باچا دی په لږ وخت کې د ډیرو خلکو سره حساب کتاب دا به الله کوي خو دغه انسان ته به دا ښکاري چې صرف ما سره حساب کتاب روان دی خبر دې ته سوچ وکړه اوس موږ په دې دنیا کې او په دې وخت کې څوک مړ کېږي اوس هم څوک مړ شوی اوس بم څوک د مور د خېټې نه راوتی په دې سکند کې بم څوک غریب شوی په دې سکند کې بم څوک مالدار شوی په دې سکند کې بم څوک بیمار شوی په دې سکند کې بم څوک روغ شوی په دې سکند کې بم څوک راولېدلی په دې سکند کې بم څوک گمراه شوی په دې سکند کې بم چاته هدایت ملو شوی دا ټول کارونه الله په یو وخت کې کوي نو څنګه په دې سوچ کې چې څنګه الله د دنیا اسمان ته راکوزي شپه دلته او شپه هلته کې د شپه دې ځان سره زړه چې بیماری هغه دا خبرې کوي
دا ټول موږ منو کنه چې دا کم کارونه چې اوس روان دي څوک کوي؟ یو الله دا ټول کارونه کوي. یو الله سبحانه وتعالی دا ټول کارونه کوي. امام ابن رجب رحمه الله چې کله دا اشکال هغه به مخکې چا پیش کو وی دا یو قبیح اعتراض دی. امام ابن رجب رحمه الله او وی که رسول صلی الله علیه وسلم یا خلفای راشدینو دا اعتراض اوریدلی وی د دې سړي دا نو وی جیل ته اچو سزا ول ورکول چې خلکو ته عبرت اخیستی ته الله مبارک دا خبرې کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بیان تلبیس الجهمیه په دې کتاب کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې شبهې جواب کړی. اولنی خبر شیخ الاسلام ابن تیمیه دا کړی دا وی دا خبره هغه څوک کوي چې څوک الله مخلوق یو شان ګڼي. دویمه خبره هغه دا کړی دا دې د سوچو کوي وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی اذا قال العبد الحمد لله رب العالمین کله چې بنده وی الحمد لله رب العالمین الله سوی حمدنی عبدی حمدنی عبدی زما بنده زما حمد وی. نو اوس په دنیا کې څومره خلک په یو ځای الحمد لله رب العالمین وی دې ټولو الله په یو وخت کې جواب ورکوي. په دې ټولو الله سبحانه وتعالی په یو وخت کې جواب ورکوي. ستا په زړه کې د اشکال څنګه راځي؟ اذا قال الرحمن الرحیم کله چې بنده وی الرحمن الرحیم الله وی زما بنده ثنا وی په ما باندې چې څومره خلک په دنیا کې الرحمن الرحیم وی الله دې ټولو ته دا خبره کوي. بیا هغه دا خبره کوي وی عبد الله بن عباس رضی الله عنه په یو کس راغی وی الله په دې ټولو خلکو سره څنګه د قیامت پر حساب کتاب کوي په لږ وخت کې. یعنی هغه سره دا خبره را پرېوتې ده چې دومره غټ مخلوق او په لږ وخت کې سره الله حساب کتاب وی څنګه چې ولا په یو ځای دې ټول رزق ورکوي دغه شان سره حساب کتاب کوي. و چې څومره مخلوقات رزق ولا څوک ورکوي په یو ځای ولا الله ورکوي. نو دغه الله ته په یو ځای حساب کتاب کول څه ګران دي؟ نه دي ګران هغه. بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ناشنا انسان تیر شوی. علما وی دغه مبارکي وی دا خو پرېږده چې ته بل څوک لکه صفتو کې چې لکه د ده په شان څوک نه و دا خو ټول علما وی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په شان عالم د ځمکه د پاسه او د اسمان لاندې موږ نه دی لیدلی. خو بعض علما څه وی د خپل ځان په شان هم څوک نه و لیدلی وي هغه ته د خپل ځان هم پته ووی او داسې ناشنا علم الله ورکړی چې به ورسره کېناستې وی د سترګو به یې خبرې کولې او کتابونه لیکلي ناشنا ناشنا کتابونه ډېر کتابونه پکې داسې لیکلي ماښام مانځه نه بعد پسې یو کس راغی سلام یې ورسره وکړو زه د پلانې علاقې نه راغلم ما لکه یو کتاب ولیکي په دې مسله کې ماسوتن بانک به وي کتاب به لیکلی وي دا ویې څه ده کتاب اوس هم مسلمانان یې پړاوی او شرح یې کړ ماښام ماسوتن منځ کې به صرف کتاب لیکو هغه دې خلکو ته دا وی ای خلکو که تاسو نه منئ موږ سره قرآن او حدیث سره نه مطمئن کېږي راشه بل دلیل درته ښیم وایي څه ناشنا دلیل ګوره وایي نور ته هم چېرته کتلي نو تاسو به لازم وایي چې موږ کتلي دا نور په یو ملک کې په بل کې نه وي په یو ځای کې په بل ځای کې نه وي په یو ځای کې جمع په یو ځای کې اوړی په یو ځای کې شپه په بل ځای کې ورځ د یو حرکت تلاسه نو چې مخلوق کې دومره زور دی نو خالق به څومره زور ووایي دا څنګه ناشنا دلیل دی نور دلته شته په بل ځای کې نشته نو دا ورځ خو ګرځي راګري بیا داسې ویل نو چې هر ځای کې ورځ رندای خو یو نور دی تقسیم شوی دا خبره خو چا نه ده کړې نه د نور په باره کې نه کوي د خالق په باره کې کې څه ناشنا دماغ دی اچھا چې را نور پیدا کړی دا خو به څومره زوروري چا چې را نور پیدا کړی دغه خو بیا ناشنا طاقت الله سبحانه وتعالی هغه زورور باچا دی چې دغه په باره کې به موږ څه ووایو خو صرف دومره د دې خبرې جواب دی حاصل دا شو چې دا شبهه هغه چاته راځي چې څوک خالق او مخلوق یو شان ګڼي او چې څوک دا وایي چې خالق خو خالق دی مخلوق مخلوق دی د الله را کوزېده د دنیا اسمان ته دا داسې نه دي څنګه چې انسان را کوزېږي الله را کوشي د دنیا اسمان ته او په عرشي الله را کوشي او په دنیا کې چې په کوم ځای کې شپه او په کوم ځای کې د شپې اخرنۍ حصه الله هغه اسمان ته را کوشي هغه طاقت په دې خبره پوه شوي که نه دا ګوره همه مسله د عقیدې ما حتی تر اوسه کوشش وکړو چې ښه واضحه کړو انشاءالله په دې باندې به ستاسو دماغ او دغه کوم رول چې تپوس کړی د هغه دماغ به ښه کولی وشي انشاءالله
الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د سلفیت په عقیده دې ته سلفیت عقیده وایي ښه دا د سلف عقیده دین د مشرانو دا د اهل حدیث عقیده ده دا د صحیح حقیقي اهل سنت عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی چې خپل کوم خبرو کې هغه به حقیقي ثابتو بغیر د سنه د کیف نه چې څنګه او دا ولي او دا دي بغیر د تشبیه نه بغیر د مثال بیانولو نه الله ویلي دوی به ایمان دي